د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ یو ځل بیا د پاکستاني ځواکونو بریدونه. پاکستاني ځواکونو تېره شپه د کونړ پر سرکڼو ولسوالۍ توغندیز بریدونه کړي. له سیمې څخه ځینو سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د تېرې شپې له 2 بجو راهیسې پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د کونړ د سرکڼو ولسوالۍ په نوپاس او ځینو نورو سیمو توغندي توغولې دي. د سرچینې په خبره د دغو توغندیزو بریدونو له کبله د سرکڼو ولسوالۍ د بېلابېلو هغو کلیو اوسېدونکو چې ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته دي خپل کورونه پرې ایښي دي. د عبید رحمان رحیمي په نوم یو ځایي اوسېدونکی وایي د خپلې کورنۍ د خوندیتوب لپاره یې کور پرې ایښی او د دوی ځینې نور کلیوال هم اړ شوي چې د ژمي په سړو سیلیو کې له ماشومانو سره خپل کورونه پرېږدي. هغه زیاتوي د ژمي یخه شپه وه، زیات شمېر کلیوال په پښو روان وو، خپل کورونه او مالونه هر څه یې پرېښودل او یوازې ځانونه خوندي سیمو ته رسول. د دغو توغندیزو بریدونو له کبله لا تر اوسه په سیمه کې د اوښتې مرګ ژوبلې او زیانونو په تړاو کره معلومات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو ترڅنګ د پاکستان حکومت هم د توغندیزو بریدونو په تړاو لا څه نه دي ویلي.